بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کېدو کې اول ټول زما سلام واخلئ. نن ما په دې کلاس کې ستاسو د پاره د انګلیش هغه ټکي راوړي دي، هغه وړې خبرې مې راوړي دي کومې چې مونږ ډېرې عام او ډېرې زیاتې کوو. دغه خبرې کومې چې مونږ په پښتو کې کوو، غواړم چې په دې نن کلاس کې تاسو ډېرې داسې خبرې زده کړئ دغه د پښتو خبرې په انګلیش کې، چې تاسو د عامې خبرې چې کومې په روټین کې کوئ چې دا تاسو په پښتو کې هم کولی شئ. دا داسې خبرې دي چې پرون ما سره یو ملګری ناست و، په دې کې یو بل ملګری هم راغی. هغه ته زما خیال نه و او هغه ما ته د ستړي مشو دپاره لاس نیولی و. نو دا کوم ملګری چې ما سره په څنګ کې په خوا کې ناست و، ده ما ته داسې په مزه شان وویل لاس میلاو کا. نو که تاسو چاته داسې وایئ چې لاس میلاو کا، نو د دغې دپاره انګلیش ویلی شئ شیک هینډ. شیک هینډ د دې مطلب شو چې لاس میلاو کا. بل که تاسو چاته داسې وایئ چې دلته راشه، یعنی زما خوا ته راشه، کم هیر. د کم هیر مطلب دی دلته راشه. او که داسې ورته وایئ چې هلته لاړ شه، نو د هلته دپاره دیر راځي او د تلو دپاره ګو راځي. ګو دیر، هلته لاړ شه. بیا که داسې وایئ چې ودرېږه. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو چې کېنه، پاسه، هلته لاړ شه، دلته راشه، دا واخله، دا راکه، په مزه ځه، په تیزه ځه. نن زمونږ په دې ټول کلاس کې هم داسې خبرې دي. که چاته داسې وایئ چې ودرېږه، سټینډ اپ، یعنی پاسه ودرېږه، سټینډ اپ. او بیا که ورته وایئ چې کېنه، سیټ ډاون. سیټ ډاون د دې مطلب دی کېنه. مخکې وګورئ، دا واخله. تا سره څه څیز در سره وي او بل چاته وایي چې دا واخله، نو د دې دپاره په انګلیش کې داسې ویلی شي ټیک اټ. د ټیک اټ مطلب دی دا واخله. د ټیک مطلب واخله او د اټ مطلب دی دا. ټیک اټ، دا واخله. واپس راشه، کم بیک. کم بیک، د کم بیک مطلب دی واپس راشه. دروازه کولاو کا. کله کله څوک دروازه وخي او مونږ چاته ووایو چې ورشه هغه دروازه کولاو کا. اوپن د ډور. اوپن د ډور، دروازه کولاو کا، دروازه خلاصه کړه، بیرته یې کړه. دلته ودرېږه. سټاپ هیر. سټاپ هیر د سټاپ مطلب دی ودرېدل او د هیر مطلب دی دلته. نو د دې څه مطلب راځي د سټاپ هیر؟ د سټاپ هیر مطلب شو دلته ودرېږه. په مزه ځه، یعنی په قلاره ځه. واک سلولی. واک سلولی د هغه طرف ته وګوره. لوک ایټ هیم. داسې هم مونږ ډېر وایو که نه چې هغه کس درته څه وایي، د هغه طرف ته وګوره. لوک ایټ هیم، د هغه طرف ته وګوره. نوډیز، د نوډیز مطلب دی نن سبا. په هر قیمت باندې. داسې خبرې هم مونږ ډېرې کوو. په هر قیمت باندې. کله داسې وخت راشي چې زمونږ د یو څیز ډیر ضرورت وي، نو مونږ وایو چې دا څیز زه په هر قیمت باندې اخلم. نو دغه هر قیمت چې کوم دی دغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ایټ اینی کاسټ. په هر قیمت باندې. ایټ اینی کاسټ، په هر قیمت باندې. ما سره مه لګه. ډونټ ټچ می. ډونټ ټچ می، ما سره مه لګه. تادی وکه. دا خو تاسو زمونږ په کلاسونو کې ډیر ګورئ دا ټکي. د تادی کولو دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ هری اپ. د هری اپ مطلب دی تادی وکه. د څه دپاره، دا پن ته د معنی اخلي د څه دپاره. فار وټ. فار وټ د څه دپاره. د څه دپاره انګلیش تاسو زده کړئ په انګلیش کې داسې ویلی شئ فار وټ، د څه دپاره. ټرسټ می، په ما یقین وکړه.
یعنی زه دروغ نه وایم، په ما یقین وکړه. trust me په ما یقین وکړه. زما لاس ونیسه. hold my hand د دې مطلب شو زما لاس ونیسه. په دې سره ستاسو د انګلیش ډیر ښه پریکټس کېدلی شي. تاسو ښه په توجه سره ګورئ او چې زه یې وایم نو تاسو یې را سره هم وروسته وایئ چې ستاسو ژبه هم د دې ټکو سره بلده شي. ما له جواب راکه. answer me. تاسو به اکثر ډیر زیات چاته میسیج وکړئ او څوک درله جواب نه درکوي نو هغه ته وایي چې ما له جواب راکه. په انګلیش کې ورته داسې ویلی شي چې answer me ما له جواب راکه. د لوستلو کوشش کوه. try to read. د read مطلب تاسو ته پته ده چې لوستلو ته وایي او try وایي کوشش ته. try to read د لوستلو کوشش کوه. او بیا داسې وګورئ دا بیا ووایه. read it again دا بیا ووایه. زما مدد وکړه. help وایي مدد ته. د می مطلب دی زه. زما مدد وکړه. help me. ته څوک یې؟ who are you ته څوک یې؟ دا هیر کا. forget it د forget it مطلب دی دا هیر کا. خبرې مه کوه. stop talking خبرې مه کوه. زما خبره واوره. listen to me زما خبره واوره. څه مصیبت دی؟ اکثر مونږ په څه مصیبت کې گیر شو، څه غلط کار رانه وشي، مونږ وایو او دا څه مصیبت دی. what a trouble څه مصیبت دی. د دې مطلب شو چې څه مصیبت دی. دا ګرم دی یعنی د چایو دا پیاله چې کوم دا ګرمه ده. it is hot دا ګرم دی. او که داسې وایي چې دا یخ دی یعنی دا چای یخ دی. it is cold دا یخ دی. دا بیا ووایه. say it again تاسو ته څوک څه خبره وکړي او ورته ووایي چې دا خبره بیا وکړه. say it again دا بیا ووایه. د دماغونه کار واخله. use your brain وایي دماغو ته. د دماغونه کار واخله. use your brain تاسو هم د دماغونه کار واخلئ. دې ته توجه کوئ، د یادولو کوشش کوئ. تیار شه. get ready یعنی ځان تیار که زه چې دواړه ځو. get ready ځان تیار که. زه ستا دپاره دعا کوم. I pray for you زه ستا دپاره دعا کوم. I pray for you ته زما دپاره دعا کوه. you pray for me ته زما دپاره دعا کوه یعنی زه ستا دپاره دعا کوم ته زما دپاره دعا کوه. څه وجه ده؟ what is the reason وایي وجې ته. څه وجه ده؟ what is the reason. او د دې سره تاسو ګورئ دا یو ټکی دی معافي غوښتل. apologize دې ته په انګلیش کې وایي apologize مطلب دی معافي غوښتل. د لارې نه لرې شه یعنی د لارې نه یو طرف ته شه. get out of the way د دې مطلب شو چې د لارې نه لرې شه. ته دروغ وایي. you are lying وایي دروغ ته. ته دروغ وایي. همیشه رښتیا وایه. always speak the truth همیشه speak ویل او truth وایي رښتیا ته. always speak the truth همیشه رښتیا وایه. بالکل
آپ کورس. آپ کورس د آپ کورس مطلب دی بالکل یا بېشکه. ها ډیر په خوشحالۍ سره. with great pleasure. د with great pleasure مطلب دی ډیر په خوشحالۍ سره. یعنی موږ دا کار ډیر په خوشحالۍ سره وکړو. په دغه خوشحالۍ سره چې تاسو کله هم وایي نو په انګلیش کې ویلی شئ with great pleasure. ډیر په خوشحالۍ سره. هغه منع که. هغه غلط کارونه کوي، هغه منع که. د منع کولو دپاره راځي refuse او د هغه دپاره him. refuse him. هغه منع که. refuse him. هغه منع که. زه صرف ستایم. I am yours only. I am yours only. زه صرف ستایم یعنی زه د بل هیڅ چا نه یم، زه صرف ستایم. I am yours only. ته غلط یې. You are wrong. د wrong مطلب دی غلط. You are wrong. ته غلط یې. ته صحیح یعنی ته ټیک یې. You are right. You are right. ته صحیح یې. ته بې شرمه یې. You are shameless. shameless وایي بې شرمه ته. You are shameless یعنی ته بیخي نه شرمیږي، ته بې شرمه یې. You are shameless. ته بې شرمه یې. هغه له آرام ورکه یعنی هغه له دمه ورکه. هغه ډیر کار وکړو، پرېږده چې هغه دمه شي. Give him a rest. Give him a rest. هغه له آرام ورکه، دمه ورکه. ماښام شو. که تاسو داسې وایئ چې ماښام شو نو تاسو سوچ وکړئ چې په انګلیش کې څنګه ویلی شئ چې ماښام شو. It's evening. It's evening. ماښام شو. نوکري پرېږده. Quit the job. Quit the job. نوکري پرېږده. نوکري مه پرېږده. رښتیا نوکري پرېنږدې، غربت هم ډېر زیات دی. Don't quit the job. نوکري مه پرېږده. Don't quit the job. نوکري مه پرېږده. زر کوه. Do fast. Do fast. یعنی زر کوه، زر راشه. Do fast. 1 منټ ودرېږه. Wait 1 minute. Wait 1 minute. 1 منټ ودرېږه. بس نور هیڅ نه. بس زه صرف دا غواړم. نور هیڅ نه. بس نور هیڅ نه. که تاسو داسې وایي نو انګلیش کې ویلی شئ nothing else. nothing else. د دې مطلب شو نور هیڅ نه. زما دواړه خوښ دي. I like both. I like both. زما دواړه خوښ دي. ها او وګورئ د دې کلاس دا به اخیری جمله هم کما. زما دا یو خوښ دی. I like this one. I like this one. یعنی زما هغه نه دی خوښ، زما دا یو خوښ دی. I like this one. زما دا یو خوښ دی. زه پوره امید کوم چې تاسو به په دې نن کلاس کې ډیر څه زده کړي وي او تاسو به ورسره د انګلیش ډیر پریکټس شوی وي. تاسو دا کلاس بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. زه ستاسو دپاره زما هر کلاس کې دا کوشش وي چې داسې سره راوړم چې تاسو پې پوهیږئ او ستاسو د انګلیش پریکټس ورسره کیږي. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي راځم به د یو بل کلاس سره. او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.